السلام علیکم زما ګرانو خوږو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وئ، جوړ وئ، شپې ورځې مو ښې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تېرې شوي او زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست هم درته وایم. ملګرو، تاسو ته ما نن ورځ یوه ډېره زبردسته ویډیو چمتو کړې ده. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو چې د ملګرو موږ بیا د انټرنیټ په باره کې چمتو کړی دی چې څنګه موږ تاسو کولی شئ د انټرنیټ نه پیسې وګټو. آیا له انټرنیټ څخه د پیسو ګټل رښتیا دي؟ نو د ډېرو پښتنو ملګرو سره به دا سوال و چې آیا انټرنیټ څخه پیسې ګټی کېږي او که نه ګټی کېږي. ډېرو پښتنو ملګرو به دا نه منل چې دا درواغ دي او له انټرنیټ څخه پیسې نه ګټی کېږي. او نن سبا ملګرو د انټرنیټ څخه خلک ډېرې پیسې ګټي په نړۍ کې چې په میلیوناو په کروړاو روپۍ ترې ګټي ته میاشتې او ته ورځې له انټرنیټ څخه. او په افغانستان کې هم ملګرو ډېر داسې خلک شته نن سبا چې د انټرنیټ څخه پیسې ګټي، آنلاین کاروبار کوي. نو ملګرو، ما تاسو ته زه په دې وتوانم تاسو ته زه یوه داسې ویډیو جوړه کړم چې تاسو ته د پته ولګي او دا معلومات ترلاسه کړئ چې آیا له انټرنیټ څخه پیسې ګټل رښتیا دي، د درواغ نه دي. نو ملګرو، ما تاسو ته داسې یوه ویډیو چمتو کړه چې تاسو ته زه ټولې طریقې او لاره په دا ویډیو کې وښیم. نو ویډیو تر پایه وګورئ. که چینل مو سبسکرایب نه وي، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ نوره مهمې خوندوره ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي. نو ملګرو، را به شو اول مونږ تاسو څنګه کولی شو په کومه طریقه له انټرنیټ څخه پیسې وګټو. په دې باندې به خبره وکړو چې په کومه طریقه موږ د انټرنیټ څخه پیسې وګټو. نن سبا ملګرو په انټرنیټ کې ډېرې لارې او طریقې دي چې د هغه څخه موږ تاسو پیسې ګټلی شو. اول مثال به ورکړو ملګرو، د یوټیوب چې یوټیوب دی، څوک چې یوټیوب چینل ولري او ویډیوګانې جوړولی شي، د مهارت او استعداد ولري، د هر شي په باره کې وي، که د انګلیسي په باره کې وي، کمپیوټر په باره کې وي، مکتب درسونو په باره کې وي، هر شي په باره کې چې د خپل ټیلنټ او استعداد ولري، دا یې کولی شي چې ویډیوګانې جوړې کړي او بیا هغه یوټیوب چینل باندې انټرنیټ ته اپلوډ کړي او هغه ویډیوګانې خلک ګوري. د دې څه شرطونه دي، د یوټیوب چینل چې هغه شرطونه به ته پیره کوې او بیا به ته پیسې ګټې. شرطونه یې دا دي ملګرو چې ته به اول سره چې کله ویډیوګانې جوړوې، ویډیوګانې اپلوډوې، ته باید د خپل یوټیوب چینل زر سبسکرایبره پیدا کړې چې هغه یعنې زر په فیسبوک کې لایکي نه ورته وایي او په یوټیوب کې سبسکرایب ورته وایي. ته باید زر سبسکرایبه پیدا کړې، زر ملګري چې ستا چینل سبسکرایب شي. او د هغه نه وروسته ملګرو تاسو ویډیوګانې 40,000 غنټې غږېدلې وي. 40,000 غنټې به موبایل هغه وښه ویډیوګانې ویو شوي وي، غږېدلې به وي. او د هغه نه بعد تاسو کولی شئ چې ستاسو د یوټیوب چینل منیټایزیشن آن شي، خلاص شي. او تاسو بیا کولی شئ چې اډسن کمپنۍ ته تاسو ریکویسټ وکړئ او اډسن اکاونټ جوړ کړئ او اډسن کمپنۍ تاسو ته اعلانات درکړي او اعلانات ستاسو په ویډیوګانو باندې ولګېږي. او هر څوک چې ستاسو په ویډیو باندې کلیک کړي او اول کلیک به په اعلان لګي، اعلان چې غږېږي خلاصېږي اعلان، نو اعلان په بدل کې به تاسو اکاونټ ته پیسې جمع کړي. او یوټیوب هم ډېرې درنې پیسې ورکوي ملګرو، چې نن سبا په ډېره پیسې ورکوي یوټیوب. نو دا شرطونه چې پیدا کړئ تاسو کولی شئ چې یوټیوب چینل څخه هم پیسې وګټئ. دا د یوه طریقه ملګرو، خو دا یوټیوب چینل لږ سخت دی، هر څوک یې په مخ نشي بیولی. او دویمه خبره بله ملګرو اډموب دی، چې اډموب یو داسې لکه څرنګه چې خلکو مخته افغانستان کې تاسو به لیدلی وي، دا یا به ډېرو خلکو دا اډموب استعمال کړی هم وي. ډېرو خلکو په تاسو کې به داسې نفر هم وي چې تاسو به اډموب استعمال وي. مخته په افغانستان کې ډېر خلکو استعمالوه، داسې یو کال مخکې یا اوته نه میاشته شپږ میاشته مخکې ډېرو خلکو په اډموب کې کار کوه او ډېرو خلکو دا اډموب شروع کړی و او کار یې پکې کوه. بیا د ډېرو خلکو نه د اکاونټ ډسیبل شو او خلکو د ګوګل اډسن کمپنۍ خلاف کلیکونه کول او یې پالیسي خلاف کار یې کوه او دا اکاونټونه یې بلاک کړل او ختم یې کړل. نو په اډموب کې هم ملګرو ډېرې پیسې ګټل کېږي چې دا هم د اډسن کمپنۍ سره تړی کېږي، هغه رقم اعلانات درکوي لکه څرنګه چې یوټیوب چینل ویډیوګانو باندې ستاسو اعلانات لګي. نو ملګرو دا ولې بلاک کېږي په افغانستان کې، څه مشکل دی؟ نو ځکه بلاک کېږي چې تاسو نه چې بلاک شو تاسو به د خپله کلیکونه کول، یعنې د یوه آی پي نمبر کلیکونه کول د یوه موبایل نه چې هغه ګوګل اډسن کمپنۍ نه مني، د هغې خلاف دي. او ډېرو خلکو به ویل چې بیا موږ په ډېرو موبایلونو کې هم کلیکونه کول، یعنې د یوه موبایل نه د بل موبایل نه. خو دغه یو داسې سیستم لري ملګرو چې تاسو دغه څو پورې د پلی سټور سره اپلوډ کړی نه وي، پلی سټور سره کنیکټ شوی نه وي، پلی سټور ته هم اپلوډ نه وي، دومره ستاسو اکاونټ
ډیسیبل کیږي. چې کله مو تاسو پلی سټور ته اپلوډ کو او د پلی سټور نه چې څوک را ډاونلوډ کړي په هغه کې بیا کلیکونه کوي بیا نه ډیسیبل کیږي. نو تاسو په همدې طریقه کولی شئ چې تاسو اړتیا ولرئ یو داسې سافټویر یو داسې پروګرام جوړ کړئ که هغه ډکشنري وي یو ګیم وي او یا بل داسې پروګرام وي چې پرمختللی پروګرام وي خلک زړه ورته ښه کوي چې هغه له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړي او هر کله چې هغه خلک له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړي تاسو به اعلانات پکې لګولی وي چې په هغه باندې څوک کلیک کړي ډایرکټ به اول ستاسو اعلانات ورته خلاصیږي او په هغه اعلاناتو باندې چې کلیک کړي تاسو ته به یې پیسې ځي. دا هم ډېرې درنې پیسې ورکوي ملګرو. که په دا طریقه تاسو استعمالولی شئ دا هم استعمال کوئ دا هم ډېرې ښې پیسې ورکوي ملګرو اډموب. نو که تاسو خپله کلیکونه کوئ بیا ځانونه مه ستړي کوئ نیټ هم مصرف شوی وي دا ډیسیبل کیږي. نو ملګرو دریم بر بلاګر ته چې دا هم د اډسن کمپنۍ سره تړل کیږي دا هم د اډسن کمپنۍ پرې تړلی دی. په بلاګر کې بیا ملګرو تاسو خالي پوسټونه کوئ چې د پوسټو په مقابل کې به تاسو ته پیسې درکوي. یعنې په بلاګر سایټ وي بلاګر یو داسې لکه څرنګه چې ویب سایټ دی بلاګر هم داسې سایټ دی دا فری جوړیږي په ګوګل کې چې تاسو سرچ کړئ چې بلاګر.com دا فری جوړیږي او تاسو به دا بلاګ جوړ کړئ او په دغه په واسطه به تاسو پوسټونه کوئ په انګلیسي پوسټونه هم ټول په انګلیسي وي. د دې کوم شرطونه دي د دې دا شرطونه دي ملګرو چې تاسو به د 15 څخه کم هغه نه وي پوسټونه نه وي کړي او هر پوسټ به 1000 لغتو څخه کم نه وي او شپږ میاشتې به ستاسو بلاګر فعال وي. شپږ میاشتې وخت به یې نیولی وي هغه نه وروسته چې دا ټول شرطونه تاسو پوره کړئ یعنې شپږ میاشتې مو پوره شوي وي او د 1500 نه پوسټونه کم نه وي او هر پوسټ مو د 1000 لغتو څخه کم نه وي تاسو اډسن کمپنۍ ته ریکویسټ کولی شئ. نو هغه به ستاسو سایټ کسي ستاسو بلاګ کسي چې آیا ستاسو بلاګر د زمونږ د پالیسي مطابق دی وړ دی نو تاسو ته بیا که هر کله ستاسو بلاګر صحیح و په صحیح منظم و د دوی پالیسي خلاف نه و کوم کاپي رایټ پوسټونه چې نه وي کې نو تاسو بیا قبلوي تاسو ته اعلانات درکوي هغه اعلانات به تاسو په خپل بلاګر کې لګوئ او هغه اعلاناتونه چې څوک کلیک کوي تاسو ته به پیسې ځي. ملګرو دې ته مو هم فکر وي که هر کله هر څوک په تاسو کې بلاګر استعمالوي نو تاسو به پردي معلومات نه راکوي کوئ پردي معلومات کاپي رایټ کیږي او په کاپي رایټ نه بیا هم تاسو ته اډسن نه کولوي تاسو اډسن کمپنۍ. نو دا د دریمه او څلورم ملګرو اپلیکیشنان دي پروګرامونه دي اپلیکیشن داسې اپلیکیشنان دي نن سبا ملګرو چې په هغه کې ګیم شي ګیم په واسطه هم تاسو ته پیسې درکوي او ویډیو کتلو له لارې هم تاسو پیسې درکول کېږي او اعلانات دي چې اعلانات هم ګورئ کلیک په کوي له لارې هم تاسو ته پیسې درکول کېږي او نور ډېر رقم کورونه او کارډونه کې ایډیټ کېږي پوسټونه کې شي ډېر اپلیکیشنونه دي چې د هغه په واسطه تاسو هم کولی شئ چې پیسې وګټئ. لکه نن سبا چې پرمایس دی واو ایپ دی او وړي ایپ دی چې موبایل ته هم پیسې درځي او نن سبا په افغانستان کې هم ډېر خلک کار پکې کوي په دا اپلیکیشنونو څخه پیسې ګټي. نو ملګرو تاسو ته نو نور ملګرو داسې ډېر سایټونه شته او ډېر ویب سایټونه شته چې هغه په واسطه تاسو کولی شئ چې پیسې وګټئ. لکه څنګه چې امازون سایټ دی ډېره غټه یو شاپینګ سنټر دی چې هغه تاسو ته اعلانات درکوي لکه موټر اعلانات شي هر شي اعلانات شي په هغه اعلانات د لارې څوک چې شی اخلي یا کمپیوټر اخلي یا موټر اخلي تاسو ته خپله بسیدي پکې درکوي او نور ډېر انلاین کاروبارونه شته د هغه لارې پیسې ګټلی شئ تاسې. نو ما خپله هم ملګرو د انټرنیټ څخه پیسې ګټلي دي اوس هم لګیا یم پیسې ترې ګټم. نو تاسو دا باور وکړئ ملګرو چې تاسو ته منفي خبرې کوي چې د انټرنیټ څخه پیسې نه ګټل کېږي دا دروغ دي له انټرنیټ څخه حتما پیسې ګټل کېږي د رښتیا دي او خلک په میلیونه او په کروړه روپۍ ترې ګټي. نو ملګرو تاسو ته به زه په راتلونکي کې د انټرنیټ په باره کې مکمله طریقې ښیم هر یو پروګرام هر یو سایټ چې هغه اعتباري وي یا نه اعتباري پیسې اخیستل کېږي او هغه په افغانستان کې او یا په پاکستان کې نو هغه به زه تاسو ته ښیم ملګرو چې کوم اعتباري پیسې ترې ایستل کېږي او چې کومې نه ما ایستلي دا ټول سایټونه زه تاسو ته ښیم په هر یو نه به تاسو ته بېله بېله ویډیو جوړوم او تاسو ته به ټوله مکمله طریقې ښیم چې څنګه کار پکې کوو موږ او څنګه پیسې ترې واخلو او څنګه پیسې ترې ولیږو. نو دا ټوله مکمله طریقې به زه تاسو ته ښیم ملګرو او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ نوره مهمې ویډیوګانې هم تر تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي.